کومو جینکو چې د واده نه مخکې د بل چا سره کوروالی کړی وي او د کوس پرده یې ځان لا شلولي وي او اوس ورسره دا یره وي چې د واده په شپه باندې به خپل خاوند له څه جواب ورکوم، نو دا ویډیو لازمي وګورئ. سلام دوستانو، په پښتون ټي وي چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، په نن ویډیو کې به درته داسې یو 3 طریقې ښیم چې دغه 3 طریقې تاسو وکئ، نو چې د کومو ښځو شرمګاه پرده د مخکې نه شلېدلې وي، نو هغوی به د واده په شپه باندې خاوند څنګه دوکه کوي. چې تاسو کله دغه 3 طریقې وکئ، په دغه 3 طریقو کې تاسو یوه طریقه هم وکئ، نو ستاسو خاوند ته به دا اډو پته هم نه لګي چې زمونږ د ښځې شرمګاه پرده د مخکې نه شلېدلې وه او که نه. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دغه مکمل معلومات درکم، نو که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل پښتون ټي وي کې نوي یئ او تر اوسه پورې دوستانو تاسو زمونږ دغه پښتون ټي وي چینل نوي سبسکرایب کړی، نو د ټولو نه اول خو دوستانو زمونږ دغه چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د دغه ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ، تر څو زمونږ دغه شان جنسي